بسم الله الرحمن الرحیم. نن د جمعې مبارکه شپه زه اوس د فرلت په تالار کې یم او د دې ویډیو مقصد مې دا دی چې نن د جمعې مبارکه شپه موږ په یو ښایسته عمل باندې ولمانځو. د ټولو چمنوالو څخه مو دا خواست دی چې د ماخستن منځ د فرلت دا پر پاو بالا 8 بجې دی. نو پاو بالا 8 بجې چې راورسېدې ټول ملګري د چمن د فرلت ګډونوال راسي او د جماعت منځ موږ سره په جماعت هم وکړي. د هغه ما بعد 2 غنټې د ذکر مجلس دی. 2 غنټې د ذکر مجلس دی. ذکر به کیږي، د قرآن مجید تلاوت به کیږي، ختم قرآن به کیږي. په دغه مناسبت باندې و تاسو ته دا پیغام درکوو، دا دعوت درکوو چې په دې برکته مجلس کې زموږ سره ګډون وکړي. پاو بالا 8 بجې د فرلت جماعت کیږي. د پاو بالا 8 بجې څخه بعد ذکر و اذکار دی، درود شریف دی، د قرآن مجید ختم کیږي او دغه به برکته مجلس په خپل راتګ باندې لا ښایسته کړي چې الله رب العزت پر موږ باندې رحم وکړي او د بارډر دروازه الله رب العزت په دغه عمل باندې و موږ ته استر خلاص کړي. هم ثواب دی هم خرما ده. الله مقدرمن کړه. ډیره مننه.